د حماس اسلامي غورځنګ د سیاسي دفتر غړي او ویاند حسام بدران کابل ټکی کام ته ویلي چې د مقاومت د رهبرانو شهادتونه به د فلسطیني ملت اراده کمزوري نه کړي او اشغالګر رژیم به هیڅکله هم د مقاومت او ولس ترمنځ بیلتون او تفرقې اچولو کې بریالی نشي. هغه ویلي د شهیدانو وینې به د زړورتیا او مقاومت مفاهیم ژوندي وساتي، د بریاو لاره به روښانه کړي او راتلونکي کې به د فلسطین ملت د یو خپلواک متحد او ځواکمن دولت د جوړېدو زیری واوري. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تیرو 4 ساعتونو په اوږدو کې د اسرائیلي بریدونو له امله 140 تنه شهیدان او 140 تنه نور ټپیان شوي دي. یاد وزارت وایي چې د لوږې له امله 15 تنه نور مړه شوي چې د لوږې د قربانیانو شمیر 404 تنو ته ورسید. پر قطر د اسرائیلي برید په خبرګون کې د برتانیې د منځني ختیځ وزیر وایي چې دغه کړنې د سولې بهیر ټکنی کوي او د سیمې کړکېچ پراخوي. د اندونیزیا او عمان مشرانو دغه برید غندلی او د قطر امیر سره یې په ټلیفوني خبرو کې دغه هیواد د امنیت د خوندي کولو پریکړه کړې ده. روسیې دا برید د منځني ختیځ د کړکېچ د لا ژورېدو هڅه بللې او فرانسې د قطر پر حاکمیت د ټینګار ترڅنګ د دې هیواد منځګړیتوب د غزې د اوربند لپاره حیاتي بللی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د کونړ په وروستیو زلزلو کې شاوخوا 200 ماشومان مړه شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاتوي چې افغان ماشومان له وړاندې د نړۍ له سترو بشري ستونزو سره مخ وو او اوس د زلزلې له امله له کورونو او خپلوانو بې برخې شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ټولګټو چارو وزارت وایي د سرپرست حکومت په لارښوونه به د لوی لارو په اوږدو کې 15 جوماتونه جوړ شي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د افغانستان دفتر یوناما وایي د ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو عاجلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له نړیوالې ټولنې څخه نږدې $140 میلیونه مرسته غوښتې ده.